او خیر استاز هغه نه دی که هغه دیني دی او که دنیوي دی چې دی یو طریقه یې جوړه کړې بس که خیال هم کړی دی یعنې تاسو کې به ډېرو په سکول کې او په مدرسه کې سبق ویلی نو هلته په موږ باندې داسې استادان بس پېښ شوي چې بس هغه به دقه شان ناست او چې څنګه به کلاس ته رالو بس په بورډ باندې به یې لیکل وکړي اوږده پړپړه به یې راته ولیکله او بیا به وي دا لیکئ شابه او دا به بیا راځي پر روان امتحان کې د هغه به دغه طریقه وه نه به موږ د هغه په راوتو پوه شو نه به په وتو پوه شو چې له دې وایي څه د ده لیکلي څه دي خو بس کار هم دا دی چې بس کامپیر والا د هر څه لیکه لاسونه به یې راله ستړي کړو هر څه لیکه او هر څه لیکه یو نیم استاز به راغی هغه به داسې ناشنا خبرې وکړي داسې ناشنا طریقه او په دې کې به ټلی ووالی شو چې پیریډ ختم شو او زموږ زړه به نه کېدو چې دا پیریډ ختم شو چې دی موږ سره ناست ده موږ ته یو څو خبرې نورې وکړې هغه به داسې کمالي انسان و هغه به داسې په ښایسته طریقې سره سړی پوه کړو چې دا اوس په کومه مرحله کې دی دا ځوان دی دغه ماشوم دی دا جنۍ ده دا بوډۍ ده دا بوډا دی دا مشر دی د هر چا د پوه کولو ځان له یو طریقې داسې خو نه دی چې ته ورودنګه او چې څه دې ووایي هغه ووایه دغه شان د علما یي یعنې ګوره یو دي معلومات جمع کول دا جدا خبره ده یو ده د دې معلوماتو خلکو ته راویسته دا بله خبره ده کله ګوره الله یو سړي له دا ورکړي چې معلومات یې ډېر جمع کړي خو دا طریقه ورسره نه چې دا معلومات دی د دنې نه راوباسي او دې خلکو ته یې وښایي دا طریقه ورسره نه کله یو عالم په علم کې کمزوری یعنې معلومات یې لږي خو تکړه په دې کې هغه لږ چې ورته سید دی هغه هم خلکو ته بیان کړي دي او دا د تکړه عالم استاز پلار مور مشر دا د ټولو دا طریقه پلار مور هم دا طریقه ده یو نیم پلار مور چې بچی پوه کوي مړوي رات دی خوا که چې دله زه دا مخ ووم چې دی زده کوي که نه زده کوي دا خو څه طریقه نه شوه چې مخ ووم دی زده کوي که نه زده کوي په یو داسې طریقه باندې ده ته زده کړه چې دی ټول عمر لا که د ده په زړه کې پاتې شي او ده کې بیا هم یو شوق چې تا سره کښېني چې زه د پلار نه نور څه زده کوم د دې مور نه نور څه زده کوم